نور خیریه بنسټ له ټولو هیوادوالو نه چې پر داخل دی وطن دی شتمنۍ لري پر خارج کې دی نور د ټولو نه دی غوښتنه دی چې پر دې خوار افغانستان کې خپل قرباني دی وکړي. خدایا تل لري ودان دا د ګلو ګلستان خدایا تل لري ودان دا د ګلو ګلستان ښایسته افغانستان ښایسته افغانستان ښایسته افغانستان خدایا تل لري ودان دا د ګلو ګلستان خدایا تل لري ودان دا د ګلو ګلستان ښایسته افغانستان ښایسته افغانستان ښایسته افغانستان د شمل وړو ظلمو کور دی ښایسته افغانستان ښایسته افغانستان د شمل وړو ظلمو کور دی ښایسته افغانستان ښایسته افغانستان په غیرتونو یې ګواه دي تاریخونه ښایسته افغانستان ښایسته افغانستان خدایا تل لري ودان دا د ګلو ګلستان خدایا تل لري ودان دا د ګلو ګلستان ښایسته افغانستان ښایسته افغانستان ښایسته افغانستان د لوړو لوړو غرو وطن دی ښایسته افغانستان ښایسته افغانستان د لوړو لوړو غرو وطن دی ښایسته افغانستان ښایسته افغانستان پښنو دروي قدرتي شوي ګلونه ښایسته افغانستان ښایسته افغانستان خدایا تل لري ودان دا د ګلو ګلستان خدایا تل لري ودان دا د ګلو ګلستان ښایسته افغانستان ښایسته افغانستان ښایسته افغانستان ډولۍ د امن ورته راوړه ښایسته افغانستان ښایسته افغانستان خدایا تل لري ودان دا د ګلو ګلستان خدایا تل لري ودان دا د ګلو ګلستان ښایسته افغانستان ښایسته افغانستان ښایسته افغانستان خدایا تل لري ودان دا د ګلو ګلستان خدایا تل لري ودان دا د ګلو ګلستان ښایسته افغانستان ښایسته افغانستان. الرحمن الرحیم د حاجي نور خیریه بنسټ مینوالو د مهال تاسو ګورئ چې موږ دغه شپږ غویانې د ننګرهار ولایت په یو ساحه کې چې نورو ساحو ته موږ مشرانو ته د قرباني غواګانې لیږلي دي چې هلته موږ رسیدګي نشو کولی او دغه شپږ دانې موږ د دفتر مرکزي دفتر کې نو دا قرباني کوو چې دې کې مختلف 240 ورونه یې موږ د قرباني کې شریک دي دا شپږ مالونو کې نور انشاءالله هغه کونډو حکیمانو ته دا غوښه به رسیږي چې په کلونو په میاشتونو یې غوښه نه لیدلی
هر څوک چې قرباني کوي پر دې خوار ملت کې وکړي چې ځپېدلي ټکېدلي ولس او ډېر کونډې لرو موږ ډېر اتیمان موږ لرو ډېر بېوزله کورنۍ موږ لرو د حاجي نور خیریه بنسټ په مټ یې وکئ نور چې دغه کونډو حتیمانو ته رسیدګي وشي چې هغه ځي ته دا ستاسو قرباني ورسیږي چې هغه د کونډو لاس ته ولګېږي د حتیم لاس ته ولګېږي شفقت لاس پرې راښکاږل شي نور تاسو به دنیا و آخرت الله ښایسته کړي نور د حاجي نور خیریه بنسټ دغه ورونو چې موږ ته صلاحیت یا واک راکړی و نور د هغې د په صلاحیتو ماشاءالله موږ خوار مال نه دی نیولی په ټول ولایتونو کې مختلفو کې چې قربانیانې موږ کوو خوار مال به نه نیسو او خوار مال باندې به قرباني نه کوو نور انشاءالله حاجي نور خیریه بنسټ له ټولو هېوادوالو نه چې پر داخل دی وطن دی شتمنۍ لري پر خارج کې دی نور د ټولو نه دی غوښتنه دی چې پر دې خوار افغانستان کې خپل قرباني دی وکړي پر دې به موږ او تاسو ډېر ښه ښکارو نور الله دې تاسو ټولو ته حجر ورکړي جارم شم مننه کورم ودان لوی اخترم مبارک